د شال ټلویزیون قدرمن اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. ملګرو ملتونو یو ځل بیا طبي انسټیټیوټونو کې د انجونو پر زده کړو د بندیز لپاره خبر ورکړی. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې په طبي انسټیټیوټونو کې د انجونو او ښځو پر زده کړو د طالبانو پر بندیز اندېښنه ښودلې او د روغتیا په سکتور یې دغه بندیز د منفي اغېزو په اړه خبرداری ورکړې ده. راپور کې راغلي په دې شمېر کې 4600 هغه ښځینه زده کوونکي هم شامل دي چې د تیر 2023 میلادي کال په وروستیو کې له طبي انسټیټیوټونو څخه فارغې شوې او د 9800 نورو فارغېدو ته ډېره کمه موده پاتې وه. په دې راپور کې ویل شوي چې دا به د ښځینه طبي کارکوونکو کمښت لا پراخه کړي، روغتیایي خدمتونو ته به د ښځو لاسرسی لا محدود کړي. دا په ځانګړي ډول د اندېښنې وړ ده چې د شرعي قانون څخه سخت تفسیر د حاکمو چارواکو لخوا پلي کیږي په داسې شرایطو کې چې د کلتور او دود او دستور له مخې نارینه ډاکټران د ښځو طبي معاینه نشي کولی. انتونیو ګوتریش ویلي چې په نړۍ کې د مسلمانانو پر ضد تعصب او تاوتریخوالی زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي چې نړۍ د مسلمانانو پر ضد د تعصب په برخه کې د اندېښنې وړ زیاتوالي شاهده ده. نوموړي دغه څرګندونې د مارچ 15 له اسلام څخه د ویرې پر وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت کړي دي. هغه پر خلکو غږ کړی چې په خواله رسنیو کې د لکلکجنو او زورونکو ویناو ډډه وکړي. هغه زیاته کړې چې په مذهبي ځایونو کې د خلکو پر وړاندې په ښکاره ډول تاوتریخوالي دغه ستونزې لا پسې زیاتې کړي دي. بل خوا بیا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سازمان راپور ورکړی چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 9 د حماس لخوا پر اسرائیل تر برید وروسته د اسلام پر ضد تعصب کې زیاتوالی راغلی دی. د مارچ 15 هر کال له اسلام څخه د ویرې پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د طالبانو حکومت د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د پولې د ترسیم له تړون څخه هرکلی کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د پولې د ترسیم تړون له لاسلیک څخه هرکلی کړی دی. د یاد وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مسؤل حفیظ احمد تکل د خبرپاڼې په خپرولو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوکړې له لارې د دغه اوږدمهالي اختلاف هواري، د سیمې د ثبات، اقتصادي ودې او د متقابل باور پیاوړتیا په لور یو مثبت ګام بللی دی. په دې خبرپاڼه کې دغه راز راغلي چې سرپرست حکومت تل د سولې، تفاهم او د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا ملاتړ کړی او باور لري چې دغه تړون به په منځنۍ اسیا کې د تلپاتې سولې او همکارۍ یو نوی باب پرانیزي. د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ نږدې 1000 کیلومتره اوږده پوله د اختلافاتو او شخړو سرچینه پاتې شوې چې په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې پکې سخت نښتې رامنځته شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان په ګډون د شپږو هیوادونو اقتصادي پرمختګونو ته بیا کتنه کړې ده. د پیسو نړیوال صندوق د خبرپاڼې له مخې دغه نړیوالې مالي ادارې د جمعې په ورځ د خپل اجرایوي بورډ نارسمي غونډه کې د افغانستان، یمن، ایران، سوډان، سوریه او تونس هیوادونو اقتصادي پرمختګونو ته بیا کتنه کړې ده. دغه بنسټ په خپاره کړې خبرپاڼه کې زیاته کړې چې غونډه د هغو هیوادونو لپاره جوړه شوې وه چې د 13 میاشتو څخه د ډېرې مودې په تېرېدو یې هم د پیسو نړیوال صندوق سره دغه بنسټ د 4مې مادې له مخې خپلې مشورې نه دي شریکې کړي. د پیسو نړیوال صندوق د خپلې کاري کړنلارې په توګه چې په عامه معلوماتو تکیه کوي په هرو 12 میاشتو کې خپل اجرایوي بورډ ته د هغو هیوادونو د اقتصادي وضعیت په اړه معلومات ورکوي چې له دوی سره یې مشورې ځنډېدلې دي. د امریکا مرکزی قوماندانۍ په یوه خبرپاڼې کې ویلي چې د عراق په لالبار کې د هوایي برید په ترڅ کې د داعش دویم لوړپوړی او د نړیوالو عملیاتو مشر عبدالله مکی مصلح الرفاعي چې په ابو خدیجه مشهور وژلی دی. یادې قومندانۍ ویلي چې د برید وروسته دوی او عراقي ځواکونو په نښه شوي سیمې ته تللي او له DNA ازموینو وروسته یې معلومه کړې چې په یاد برید کې ابو خدیجه او یو بل تن چې ځانمرګي واسکټونه یې لیږدول وژل شوي دي. عبدالله مکی مصلح الرفاعي د داعش تر ټولو په لوړه کچه پرېکړه کوونکی مشر او د نړیوالو عملیاتو، لوجستیک او پلان جوړونې مسؤل و. د عراق لومړي وزیر محمد شیع السوداني هم منلي چې عبدالله مکی د عراقي امنیتي ځواکونو لخوا د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف په ملاتړ وژل شوی دی. ټرمپ د افغانستان او پاکستان په ګډون د 40 هیوادونو پر اتباعو د سفر بندیزونه لګوي. رویټرز خبري اژانس د یو شمېر سرچینو په حواله ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په ګډون د لسګونو هیوادونو پر اتباعو د سفر بندیزونه ارزوي. د راپور له مخې دغه بندیزونه به په 3 کټګوریو د ویزو ورکولو بشپړ، نسبي او مشروط ځنډول وي. افغانستان، ایران، سوریه، کیوبا او شمالي کوریا هغه هیوادونه دي چې په لومړي کټګورۍ کې شامل دي، کوم چې د امریکا د ویزې د ورکولو لپاره یې دایمي ځنډول ټاکل شوي دي. د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ تر ټاکل کېدو وروسته نوموړي ګڼ شمېر جنجالي اقدامات ترسره کړي چې زیاتره یې له نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي دي.
تر دې مهاله په هیواد کې د مخابراتي شبکو 18 میلیونه سیم کارډونه ثبت شوي دي. د طالبانو حکومت د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت خبر ورکړی چې د تیرو 3 کلونو په لړ کې نږدې 18 میلیونه سیم کارتونه ثبت کړي دي. د یاد وزارت ویان عنایت الله الکوزی وایي دا کار یې د خلکو د رواني امنیت لپاره کړی دی، خو لا هم 8 میلیونه سیم کارډونه له ثبت پاتې دي. د نوموړي په وینا ناقانونه سیم کارتونو د خلکو رواني امنیت ګواښلی و او ترې ناوړه ګټه اخیستل کېده چې له همدې کبله د ثبت بهیر پیل شو. دا لړۍ لا هم دوام لري. هغه یو ځل بیا له خلکو غوښتي چې خپل سیم کارتونه ثبت او راجستر کړي. ټرمپ ویلي له افغانستان څخه زموږ وتلو روسیه زړوره کړه چې پر اوکراین برید وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه هیواد په عدلیې وزارت کې د وینا پر مهال یو ځل بیا ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د دې لامل شول چې روسیه پر اوکراین برید وکړي. ټرمپ زیاته کړي چې که د ولسمشر وی باګرام هوایي اډه به یې له لاسه نه وي ورکړې، ځکه دا له هغه ځایه چیرې چې چین اټومي وسلې جوړوي کابو 1 ساعت واټن لري. ډونالډ ټرمپ تر دې وړاندې هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د دغه هیواد په تاریخ کې شرموونکې پریکړه یاده کړې وه او دا یې د پخواني ولسمشر جو بایډن بې کفایتي بللې وه. اروپایي ټولنې پر روسیې خپل بندیزونه وغځول. د اروپایي ټولنې شورا د مارچ په 14 نیټه اعلان کړی چې پر روسیې به خپل بندیزونه د 2015 کال له سپټمبر تر 15 نیټې پورې د 6 نورو میاشتو لپاره وغځوي. دا بندیزونه به د نږدې 300 اشخاصو او شرکتونو پر وړاندې دوام ولري چې پکې تر بندیزونو لاندې د اشخاصو د سفر محدودیتونه، د هغو د شتمنیو کنګل او یادو اشخاصو یا شرکتونو ته د پانګو یا نورو اقتصادي سرچینو د ورکولو بندیزونه شامل دي. خبر زیاتوي چې اروپایي ټولنه چمتو ده چې پر روسیې فشار زیات کړي او د نور بندیزونو اقدامات وکړي. د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.